ایران د طالبانو تر غوښتنې وروسته افغانستان ته د تیلو او غازو صادرات بیا پیل کړل. ملګري ملتونه وایي د نجونو او هلکانو له تعلیمي بهیر سره خپلو مرستو ته دوام ورکوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر قریشي وایي نړیواله ټولنې دې له طالبانو سره خبرې پیل کړي. پاتې جزئیات یې په همدې ویډیو کې وګورئ او زموږ یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. ایران د طالبانو تر غوښتنې وروسته افغانستان ته د تیلو او غازو صادرات بیا پیل کړل. دا په داسې حال کې دی چې په افغانستان کې له تیرو څو ورځو راهیسې چې کابل د طالبانو لاس ته لوېدلی، ورځ تر بلې په خوراکي توکو سربیره د تیلو او غازو په بیو کې هم لوړوالی راغلی دی چې له دې صادراتو سره به په افغانستان کې د تیلو او غازو بیې کمې شي. بلخوا ملګري ملتونه وایي د نجونو او هلکانو له تعلیمي بهیر سره خپلو مرستو ته ادامه ورکوو. ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې په تعلیمي برخه کې خپلو مرستو او همکاریو ته ژمن دي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي کوونکو ادارې مشر او د غراس په کابل کې د یونیسف مشر د طالبانو د تعلیمي کمیسیون له غړو سره کتلي دي. یوناما په خپره کړې اعلامیه کې وایي چې په دې لیدنه کې د نجونو او هلکانو د ښوونځیو پر اوسني وضعیت او په دې برخه کې پر همکاریو او مرستو خبرې شوې دي. د ملګرو ملتونو یادو دواړو ادارو ژمنه کړې چې له افغانستان سره خپلو مرستو ته ادامه ورکوي او په تعلیمي برخه کې د نجونو او هلکانو د زده کړو په بهیر کې پر خپلو ژمنو ولاړ دی. او په یو بل خبر کې به واورئ چې قریشي وایي نړیواله ټولنه دې له طالبانو سره خبرې پیل کړي. پاکستان وایي نړیواله ټولنه باید له طالبانو سره مذاکرات پیل کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر محمود قریشي په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي د سیمې هیوادونو ته سفر کوي او دوی هڅوي چې افغانستان کې د سولې او امنیت لپاره هڅې ډیرې کړي. قریشي وایي نړیوالې ټولنې ته په کار ده چې اوس له طالبانو سره مذاکرات پیل کړي او په دغه هیواد کې د افغانانو ته د منلو وړ نظام په جوړولو کې همکاري وکړي. هغه زیاته کړې چې هیواد یې په افغانستان کې د سولې غوښتونکی دی او تمه لري چې په دغه هیواد کې ژر تر ژره دایمي ثبات رامنځته شي. قریشي وایي ترکمنستان، ازبکستان، ایران او د سیمې نور هیوادونو ته هم څو دوی وهڅوي چې په افغان سوله کې خپلې همکاري ډیرې کړي. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه. د همداسې نورو مطالبو لپاره پښتون وایس یوټیوب چینل حتمی در سره سبسکرایب کړئ تر څو په ورځني ډول تازه، مهمو او عاجلو خبرونو څخه خبر شئ.